په غزني ولایت کې د ملت یووالي د اسلامي نظام بقا او ولس هوساینه تر عنوان لاندې پراخه ولسي غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې د مسؤلینو په ګډون د بېلابېلو قومونو استازو، دیني عالمانو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د غونډې موخه د ولسونو یووالی، د اسلامي امارت له لاسته راوړنو ملاتړ او د ملي تفاهم فضا پیاوړي کول ښودل شوي دي. اولنۍ خطره چې موږ د خپلو ولسونو د حال احوال نه ځان خبر کو، د تکالیفو نه ځان خبر کو، د مشکلاتو نه ځان خبر کو، د ستونزو نه ځان خبر کو، د غوښتنو نه ځان خبر کو، او هغه په لیکنې بڼه باندې د عریضې په شکل واخلو، ځان سره ویسو او هغه د ریاست الوزرا عالي مقام ته موږ وړاندې کوو او د هغې خوا نه به په هغه باندې اجراات کېږي. عزیزان، دویم غرض مو دغه ده چې موږ د خپلو ولسونو سره د اسلامي امارت لاسته راوړنې شریکې کړو. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د څړځایونو د خدمتونو اقتصادي رئیس لال محمد منیب وویل متجاوزې کړۍ هڅه کوي افغان جغرافیه د یو شمېر کمزورو او ناسمو دلایلو له مخې ناسم معرفي کړي او خلک له هیواده د وتلو لپاره وهڅوي. د انساني قاچاق یوه بېلګه یاد کړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې ټول په ګډه یې مخنیوي ته تیار وي. انساني قاچاق یې په افغانستان کې شروع کړی ده. انسانان تښتوي، انسانان فرار ته اړ کوي، انسانان ته جلبوي، انسانان جذب کوي. افغان ملت د قحط رجال سره مخ کوي. د دغه جګړې سره هم تاسې په نرم او جګړه وکړئ، دا د دوی په مقابل کې ودرېږئ، کلک عزم و اراده وکړئ تر څو د نړۍ ابر طاقتونه لکه څرنګه په فزیکي جګړه کې ناکام وو چې په دغه شیطاني جګړه کې هم ناکام شي. دیني عالمانو او د غونډې نورو ویناوالو افغانستان او افغانان پیاوړي نومونه وبلل او ویل د تیرو یرغلونو ماتې نړیوالو ته یو څرګند درس دی. د دوی په وینا که ملت په خپلو کې یو موټی پاتې شي، دا خاوره به بیا هیڅکله د هیڅ ځواک د تجاوز ډګر ونه ګرځي. مخلوق په سخت حالاتو، بونګنو، ډبډبکو او چورلکو کې تاسې حمایه کړل، ومساتل، همکارۍ او کومکونه ورسره وکول د الله د دین په خاطر باندې چې نن زمینه، ځمکه او اسمان، فضا ټوله ارام ده. دا نظام درنه همکاري غواړي. افغانستان د مجاهدو د جهاد له برکته ټوله شوروي اتحاد ختم شو، روسیه پاتې شوه، ټول ملکونه ځینې جلا شو. هغه اخرنی روسی عسکر چې له افغانستانه ووت، جنرال دروموف چې تر سرحد واوښت، دا خبرې یې وکړه، افغانستان ته یې وکاتو، ول موږ لو اشتباه کړې وه، موږ خطا وتلي وو. د غونډې ګډونوالو دا ناسته د ولس او حکومت ترمنځ د باور او تفاهم څرګند انځور وباله. دوی وایي د هیواد د ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره یووالی هغه ځواک دی چې هر ډول ستونزې شنډولی شي. ټول په یو تالار کې راټول سوي دي، د نظام حمایت کوي، د خپل حکومت حمایت کوي، د امین حفظه الله حمایت کوي. یعنی زه فکر کوم دغه روحیه تر دین هم باید قوی سی. در روی اقوام قبایل باید به هر اقوام، به هر مردم ما، به هر طایفه ما باید وقت داده شه، زمینه مساعد شه که تا تمام مشکلات های گوناگونی که در ولایت غزنی داریم به مقام های بالا باید رسانیده شود. دینی عالمان او قومي مشران پر دې باور دي چې د اسلامي امارت تر سیوري لاندې د ملي تفاهم فضا باید نور هم پراخه شي، څو ولس د ثبات له برکته د پرمختګ، زده کړې او آبادۍ پر لور وخوځېږي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزني.